سلامونه او نیکی هیلې ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ. بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د پنځم ټولګي د پښتو مضمون د لوست سره تاسو سره یم. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو دی موضوع ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه برخه ده څلورمه، پاڼه هم ده دریمه، لوست دی دویم. ګرانو زده کوونکو، بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د خپل لوست د تل په شان پیلو. ګلالي زده کوونکو، موږ او تاسې هر کال د کتاب پیل لومړی لوست د الله جل جلاله د لوست یا عنوان سره پیلوو یا هم د حمد د لوست سره پیلوو، تر څو چې موږ د کال تر اخره پورې د خپل لوستونه په ډیر بریالیتوب سره پای ته ورسوو. ګلالیو ماشومانو، نو دویم لوست چې په هر کال کې لولو هغه یا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وي او یا هم د نورو پیغمبرانو یا اصحابو په اړه وي، چې بیا هم موږ د نن ورځې لوست مو دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دویم لوست د کتاب دی، پاڼه ده دریمه. ګلالیو زده کوونکو، د نن ورځې د لوست موخه مو څه ده؟ د نن ورځې د لوست موخه ده د متن سم لوستل، د متن لیکل او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پیژندنه، او بل هم په لوست کې نومونه باید پیدا کړو. راځم دغه لوست تاسو ته لولمه. تاسو په دقیق ډول کولی شئ د غوږ ونیسئ، قلم او کتابچه او کتاب له ځان سره ولرئ. ګلالیو زده کوونکو، لوست لولمه، تاسو دقیق ډول متوجه اوسئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دریم یار دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دریم یار دی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه 15 کاله وروسته زیږیدلی دی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه 15 کاله وروسته زیږیدلی دی. د پلار نوم یې عفان و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو. د تقوا او حیا خاوند و. له لیک او لوست سره یې مینه درلوده. همداراز یې په سخاوت کې شهرت درلود. کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شو، نو قرآن کریم یې په یاده زده کړ، چې د هغه په پوهه کې لا زیاتوالی راوست او د خلافت په موده کې قرآن کریم په یو مصحف کې راټول شو. ګرانو زده کوونکو، تاسو متوجه اوسئ. به هم لولم او تشریحات تاسو درکوم. ګلالیو زده کوونکو، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دریم یار دی. څوم یاری و؟ دریم یاری. یعنی عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د یارانو څخه دریم یاری و. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه 15 کاله وروسته زیږیدلی. یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه 15 کاله وروسته زیږیدلی، یعنی 15 کاله د هغه څخه کوچنی دی. د پلار نوم یې عفان. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه د اسلام په مبارک دین مشرف شو. د تقوا او حیا خاوند، له لیک او لوست سره یې مینه درلوده. همداراز یې په سخاوت کې شهرت درلود. کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شو، نو قرآن کریم یې په یاد زده کړ، چې د هغه په پوهه کې لا زیاتوالی راوست
او د خلافت په موده کې قرآن کریم په یو مصحف کې راټول شو. ګرانو زده کوونکو، تاسو معلومات ترلاسه کړ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څوم یار و؟ آفرین ګلالو ماشومانو، دریم یاری و. او څو کاله د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه کشر و، یعنی څو کاله وروسته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم له زیږېدو څخه وروسته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زیږېدلی و؟ ډېر ښه. 15 کاله وروسته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم له زیږېدو څخه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زیږېدلی. او بیا مو هم ولوستل چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق په لارښوونه باندې اسلام دین ته مشرف شو. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لارښوونه وکړه تر څو چې د اسلام سپېڅلی دین یعنی اسلام غوره کړي. او همدغسې وایي د خپله یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خپله دغه قرآن کریم یې زده کړ او د خپله په پوهه کې زیاتوالی راوړ. او د د خلافت په موده کې قرآن عظیم شان وایي په یو مذهب راټول یا جمع شو. به تشریح کوم ګلالو ماشومانو، تاسو د یوې کیسې په ډول دغه معلومات هم چې ولوسته تاسو زده کړئ. تاسو باید پوه شئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څوک. اول باید څه وکړئ؟ اول باید وایئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دریم یار دی. یعنی اوله معلومات څه دي؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دریم یار دی او دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لارښوونه باندې اسلام دین ته مشرف شو. او همدغسې موږ وویلې چې د قرآن کریم زده کړ او د خپله پوهې کې زیاتوالی، یعنی کله چې قرآن عظیم شان زده کړ د پوهه نوره هم لوړه شوه او د خلافت په موده کې د یو خلیفه په توګه خپله خلکو ته ډېر زیات خدمت کړی دی. او په دې لاره کې خلک کله چې تاسو کتابونه او تاریخ ولولئ، خلک په هغه وخت کې د دې څخه ډېر زیات راضي وي، یعنې د کار او د خلکو په فکر کې به ډېر د هغه لپاره. یعنې په دې درسي ساعت کې تاسو کوم معلومات یاده کړئ؟ څوم یار د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و، د چا په لارښوونه اسلام دین ته مشرف شو او د پوهه یعنې څه ډول به او د یو خلیفه په توګه څه ډول خدمت کړی. دغه معلومات تاسو زده کړئ. یعنی بیا یې وایم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دریم یار و، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په لارښوونه اسلام مبارک دین ته مشرف شو او د قرآن عظیم شان لوستی و او د خپل پوهې د قرآن عظیم شان په لوستلو سره زیاته کړه. او کله چې د خلیفه و، یعنی د خپل د خلافت په موده کې ډیر کارونه کړي، خو یو دا کار هم د خلافت په موده کې شوی دی چې قرآن عظیم شان د یو مذهب په توګه راټول شوی. ګلالو زده کوونکو، تاسو څه کوئ؟ په دغه لوست کې تاسو باید نومونه پیدا کولی وشئ او یا هم صفت پیدا کولی وشئ. نوم او صفت تاسو یا ستای نوم پیدا کولی وشئ. حضرت عثمان دلته څه دی؟ دا نوم دی. عثمان نوم دی. محمد دا هم نوم دی. نوم تعریف څه و؟ نوم هغه کلمه ده چې یو شی یا یو چیز نوموي، یا یو کس نوموي، یو شی، یو چیز یا یو څوک نوموي. نوم تعریف، نوم هغه خپلواکه کلمه ده چې یو څوک، یو شی یا یو چیز نوموي. نو تاسو د نوم په تعریف باندې پوه شوئ. اوس تاسو څه کوئ؟ پرته له دې چې تاسو ته کورنی کار در کوم چې تاسو باید دغه متن ولولئ، دلته نوم پیدا کړئ. مخکې د هغه تاسو څه کوئ؟ دغه اوس تاسو سره کتابچه شته، قلم شته. ګلالو زده کوونکو، تاسو دغه قلم را واخلئ، کتابچې کې په خپله دغه چاپیریال کې چې څه وینئ هغه راولیکئ په کتابچې کې. موږ وویلې نوم هغه خپلواک کلمه ده چې یو شی، یو څوک یا یو چیز نوموي، لکه مارکر، قلم، میز. دا څه دی؟ دا نومونه دي.
لکه زه خپل د ما نوم څه دی؟ مرضیه. یا ستاسو نوم څه دی؟ مینه یا احمد، محمود، توریالی، بریالی، مریم. دا نومونه دي. نو تاسو ګلالي ماشومان څه کوئ؟ خپله کتابچه را اخلئ، په عنوان ورته لیکئ نومونه. نومونه چې کله ولیکل بیا وروسته راځئ د خپله د کورنۍ د غړو نومونه لیکئ، یعنې د خپل د مور، پلار، خویندې، ورونه نومونه لیکئ، د خپله نوم هم لیکئ. بیا په آخر کې څه کوئ؟ نظر په دې چې تاسو نومونه وپېژندل، نوم د استاد تعریف کړئ. آفرین. نوم څه ډول تعریفوئ؟ نوم هغه خپلواکه کلمه ده چې یو څوک، یو شی یا یو څیز نوموي. بیا وروسته د نوم تعریف ولیکئ. کله چې د نوم تعریف هم ولیکئ، د نوم تعریف له یاده کوئ. بیا کورنۍ کار در کوم چې تاسو د دې ځای نه تر دې ځای متن کې نومونه یو نوم را پیدا کړئ، لکه عفان، عثمان، ابوبکر صدیق، محمد. دا عثمان دا نوم دی. تاسو دې ته ورته نور نومونه په دې متن کې را پیدا کړئ او په کتابچو کې ولیکئ. ګلالي زده کوونکو تاسو ووایئ چې نوم یوه خپلواکه کلمه ده. ښوونکي مو ویل خپلواکه کلمه یعنې څه؟ خپلواکه کلمه هغه کلمه ده چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري، لکه کتاب، قلم. دا خپلواکه کلمه شو. بیا خپلواکه کلمې ډیر ډولونه لري. چې خپلواکه کلمې کې کوم ډولونه راځي؟ نومونه راځي، ستاینومونه راځي، قیدونه راځي، نومځري او نور. دا ټول په خپلواکو کلمو کې راځي. چې نن ما تاسو ته چې نوم تعریف وویل هغه څه و؟ په خپلواکو کلمو کې راته نوم. بیا خپله دغه نوم ډیر ډولونه نور لري، لکه د جنس نوم قلم، دا جنس نوم دی. مثلا خاص نوم محمد، عام نوم زده کوونکی. دې ډول ته بیا نومونه ډېر ډولونه لري، لکه عام نوم، خاص نوم، جنس نوم، عدد نوم، دا ذات نوم. دا د نومو ډولونه دي چې هر یو به انشاءالله په نورو درسي ساعتو کې هڅه کوم تاسو ته ورو ورو دغه د نومونو ډولونه هم تاسو ته لوست کې در وړاندې کړم. خو په دې درسي ساعت کې تاسو باید دغومره موضوع پوه شئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د موږ د پیغمبر یعنې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دریم یار دی او دی 15 کاله وروسته د حضرت محمد د پیدایښت څخه زیږېدلی دی. د ده په د خلافت په موده کې قرآن عظیم شان په یو مصحف کې راټول شو. دا د نن ورځې درس مو لنډیز مې تاسو ته ویلي. بیا وایم کورنۍ کار مو د دې ځینې د پورې متن ولولئ، په دې کې نومونه پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو، تر بیا چې ستاسو د رڼا چوپړ ته حاضري کوم، تاسو لوی او بښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.